یو بل واقعه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ نقل کوي وایي د غرمې وخت سخته ګرمي وه دی په خپله وایي چې دومره ګرمي وه چې د دا مځکې ډبرې وشیږي دا رقم ګرمې وې سړي چې ول د اور سکروټې دي سړی لس پښې نه سوی پر ګرځېدلی وایي زه په دا وخت کې راووتلم د باندې سخته ګرمي ده او مځکه ډېره سخته ګرمه ده د ګرمایۍ څخه دا سته وشوځي او تاسو ته معلومه خبره اجان صاحب هم به تللي د سعودي عرب چې کومې علاقې دي دا ډېرې زیاتې ګرمي دي ګرمي یې تر حد زیاتې وایي چې کله زه راووتلم د باندې نو بیا مې د ځان دپاره یو سوری انتخاب کړي یو سایه مې انتخاب کړه په هغه کې وم چې ګورم زما و مخ ته یو لرې کس مې ولیدې د ده در مخه اوښان دي دی په پسې دي او دا سړي په لنګوټه باندې یا یو پټو باندې دا مخ هم پیچلی دی پټ کړی دی چې کله زه ورنږدې سوم ما ورته وویل څوک یې ته وایي ده چې کله دا لنګوټه خلاصه کړه مخ یې راښکاره کړي امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه سبحان الله په هغه وخت کې دور خلافت هم د امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه وایي چې کله مې ولیدل چې حضرت عمر رضی الله عنه دی او په دې مځکه کې په دا ګرمي کې په دا ګرمه مځکه باندې روان دي په اوښانو پسې دي ما ورته ویل امیر المؤمنین څه کوې ول ده ویل د بیت المال دوه اوښان وتښتېدل په هغه پسې راووتم چې وینیسم داسې نه یې ضایع سي زه ډېر پریشان سبحان الله چې د دې سره د بیت المال څومره خیال سره دی علما ورته وفرمایل چې امیر المؤمنین ته راسل ته دا سایې ته کښېنه زه به زما غلامان ته وایم هغه به پسې واستوم هغه به یې درته ونیسي امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه ډېر په قهر سو ول ستا غلامان در ما کم دي که در ما زیات دي په عبادت کې تا هغه څنګه پسې استی او دا عجبه نه ده د قیامت په ورځ به د دې اوښانو په باره کې سوال زما څه کېږي که ستا د غلامانو څه به کېږي در هغه ساعته پورې والله که زه سایې ته کښېدم چې دا اوښان مې نیولي نه او بېرته مې عادت کړی دی ځکه دا د بیت المال دی د دې په باره کې الله پاک جل جلاله زما څه پوښتنه کوي پس روانو هغه اوښان یې ونیول په خپل لاس باندې راوستل ته وسپارل دا د صحابه کرامو تقوا وه دا د صحابه کرامو د بیت المال سره حفاظت و په کار دا رقم ده موږ د بیت المال شي د ځان شی وبولو موږ د بیت المال شي در ځان نه د ځان څخه لا ډېر زیات قیمتي وبولو او د هغه ډېر حفاظت وکړو که چیرې لږ غفلت موږ پکې وکړو د قیامت په ورځ به سخته پوښتنه لري سخته پوښتنه به لري ځکه د قیامت په ورځ الله سبحانه وتعالی د بنده در حقوق چاته نه ورتېږي او بیت المال د بنده حقوق دی که نه په دې کې خپل چرچې باید سړی نه وکړي دا ستا دینه د دې حفاظت پر تا فرض دی که نه تی به کوې که نه که د دې سره تا کوتاهي وکړه د دې کوتاهي سوال جواب د قیامت په ورځ تور کوې دنیا هسې هم تېرېږي په هر حالت کې تېرېږي نو په کار دا ده موږ تاسو سره د آخرت فکر راسره په هر حالت کې د آخرت فکر دنیا تېرېږي دا دنیا پر هر چا تېره سوې ده پر غریبو پر مسکینو پر عاجزو پر مریضو پر جوړو پر طاقتمنو پر پیسهداره باندې پر دولت والا باندې پر حکومت چوکۍ والا پر ټولو باندې تېره سوې ده دا عارضي دنیا ده آخرت والآخرة خیر و ابقا آخرت در دې دنیا ډېر زیات ښه دی او همیشه ده دا هغه همیشه زندگی دپاره باید موږ دنیا کې ځان ستړی کړو د دغه عرضي دنیا دپاره موږ آخرت تباه نه کړو او دا ډېره لویه بې عقلي ده که سړی د دنیا په وجه باندې آخرت تباه کوي